عیسی وویل یو شتمن سړی و چې هره ورځ به یې تر ټولو قیمتي کالي اغوستل او په عیش او عشرت کې ژوند تېرو. د هغه د دروازې په مخ کې به یو سوالګر چې العازر نومېده او بدن یې له ټپونو څخه ډک و پروت و او په دې تمه به و چې د هغه شتمن سړي د دسترخوان څخه په پاتې شویو ټوټو باندې ځان موړ کړي. حتی سپي به راتلل او د هغه ټپونه به یې څټل. داسې وشول چې هغه غریب سړی مړ شو او فرښتو هغه د ابراهیم څنګ ته یووړ. بیا هغه شتمن سړی هم مړ شو او خاورو ته وسپارل شو. هغه د مړو دنیا ته لاړ او هلته ډېر په عذاب و. هغه چې پورته وکتل د لیرې نه ابراهیم ولید چې العازر یې په خوا کې و. بیا هغه چغې کړې او ویې ویل ای زما نیکه ابراهیمه په ما رحم وکړه او العازر راولېږه چې خپله ګوته په اوبو کې لمده کړي او زما ژبه پرې یخه کړي ځکه چې زه په دې اور کې ډېر په عذاب یم. خو ابراهیم ویل زویا در په یاد کړه تا په خپل ژوند کې ټول ښه شیان تر لاسه کړل او ټول بد شیان د العازر په نصیب کې وو. خو اوس هغه دلته آرام دی او ته په عذاب کې. برسیره پردې زموږ او ستاسو په منځ کې یوه لویه کنده شته چې له هغې څخه نه څوک در پورې وتلی شي او نه څوک ترې راپورې وتلی شي. هغه شتمن سړي وویل ای زما پلار ابراهیمه زه تا ته زاري کوم چې العازر زما د پلار کور ته ولېږه ځکه چې زه 5 ورونه لرم. پرېږده چې هغه لاړ شي او هغوی خبر کړي هسې نه چې هغوی هم دې د عذاب ځای ته راشي. ابراهیم ویل د هغوی سره د موسی او نورو پیغمبرانو لیکنې شته نو باید د هغوی خبرو ته غوږ ونیسي او عمل پرې وکړي. شتمن سړي ځواب ورکړ نه ای زما نیکه ابراهیمه خو که له مړو څخه څوک هغوی ته ورشي نو هغوی به توبه وباسي. خو ابراهیم ورته وویل که چیرې هغوی د موسی او نورو پیغمبرانو خبرو ته غوږ ونه نیسي نو که د مړو څخه څوک راپاڅېږي هغوی به قانع نه شي.